بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم علم النحو کتاب کی مخکې دو درسونه بیان شول تدیده ندریم درس بیانی گی چی پرونی درس کی د لفظ تعریف بیان شوه ہو چی لفظ سطح ولیکی آرغسو چی پاغیبانی انسان تلفظ کی او د انسان د جب نراوزی بیا د لفظ دو قسمونه بیان شیو یو معنا والا لفظ چاگه تا مستعمل ویلے کیگی او دویم بے معنا چاگه تا محمل ویلے کیگی بیا هغه لفظ چې هغه د معنا والی داغه دو قسمونه ذکر کړیو چې دا په دو قسمه باندې ده مفرد ده مرکب ده داغه نرستو د مفرد تعریف یو کو چې مفرد هغه لفظ ته ویل کیږي یو لفظ ته چې هغه صرف یو معنا کوي او داغه بل نوم کلمه ده نونانی درس کې دا ذکر کیږي چې دا کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف چې په صرف کې هم دغه بیانېږي خو په علم صرف کې شروع د فعل نه کوي او دلته کې په علم نحو کې شروع د اسم نه کوي چې د دې وجه بیا په نورو کتابونو کې به ان شاء الله راشي صرف دلته کې دغه یاد کړئ چې په نحو کې شروع اولنا د اسم نه کې اولنا اسم بیانېږي بیا فعل بیانېږي بیا حرف بیانېږي اوس د اسم تعریف ذکر کړئ ځکه چې کلمه په درې قسمه شو اسم فعل حرف اس ددی ہر یو تعریف ذکر کی اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائے اسم آغا کلمہ دا چی داغی معنی بغیر دویمی کلمی دا ملاولو نا معلومی گی اور اس میں تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے او پدې کې پدریو زمانو کې چې غدري زمانه هغه کومي دي چې هغه په علم صرف کتاب کې بیان شوی وي چې غدري زمانه ماضي دارنګ حال او مستقبل نو په دغه غدریو زمانو کې یو زمانہ پدې کې نه موجوديږي یعنی د دې د زمانه سره تعلق نه جیسے لکا دل پار مثال ذکر کی رجل علم مفتاح رجل سڑی تویلے کیگی علم پوئی تویلے کیگی مفتاح چابئی تویلے کیگی نو ددی تعلق د زمانے سره نه دی زمانه تیرا نه معلومیږي چې وسړی وای چې رجل سړی نو دا خبره نه معلومیږي چې تیرې شي زمانه سره تعلقي په تیرې شي زمانه کې سړی یا موجوده زمانه کې سړی یا راتلونکي زمانه کې سړی دغه سي علم المفتاح بیا د دین وروستو د اسم قسمونه ذکر کړي خنن دغه سبق پورا دی پدې سبق کې صرف دغه یاد کړئ چې کلمه په درې قسمه باندې دا اسم فعل حرف بیا په دغه درو قسمونو کې دا اولنی قسم تعریف هغه دلته ذکر کړی دی چې اسم هغه کلمې ته ویل کېږي چې دا غي معنا بغیر د دویمي کلمې د ملاولو نه معلومیږي
او پاغی کی پدریو زمانو کی یو زمانہ نه موجودی کی چا غدری زمانی اغسری ماضی حال مستقبل او بیا داغی دا پارا مثالنا لک رجل علم مفتاح